راشد خان هغه څوک چې د کرکټ یو نړیوال نابغه او بهترین پرفارمنسر دی. دا ماشوم چې تاسو ګورئ دا باید رالوی شي او یو نامي لوبغاړی ترې جوړ شي چې د راشد خان په نامه یاد شي. نن غواړم تاسو ته د راشد خان د ژوند جالبې کیسې درته ولرم او هغه خفیه رازونه چې تر اوسه پورې ډېر خلک نه دي ترې خبر، هغې نه هم تاسو خبر کړم. نو که غواړئ له پښتو یوټیوب سره اوسئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورو. مخکې د ویډیو لیدلو نه کافي ده زموږ د پښتو یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ او په یو لایک سره له موږ نه زیات سپورټ او حمایت وکړئ. دا ماشوم چې تاسو ګورئ د راشد خان په نامه دی. دا ماشوم باید د صفر نه شروع شي تر څو بدل شي په راشد خان. راشد خان چې پوره نوم یې راشد خان ارمان دی، د ننګرهار ولایت څخه دی. دی په 1998 کال کې د افغانستان ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. بعد د هغې نه د افغانستان داخلي کشمکشونو له لاسه پاکستان ته مهاجر کیږي له خپلې ټولې کورنۍ سره. په پاکستان کې کرکټ شروع کوي، همداسې کرکټ ته خپل دوام ورکوي. بعد د هغې نه د ده ډېر شوق له درسونو سره و او د لا ښه درس ویلو او کرکټ لپاره افغانستان ته راځي. افغانستان ته اصل کې د درس لپاره راځي، خپل کرکټ هم ورسره کوي. بعد هغې نه افغانستان ته چې کله راځي افغانستان کې کرکټ پیلوي، همداسې ورو ورو مخته ځي. د یو نفر د سترګو لیدلی حال داسې دی، وایي راشد خان به تل چې ما لیده ډېر وخت به له حضرت الله زازي سره ګرځېده او له ده سره کلکه او پخه انډیوالي وه. راشد خان وایي یو کلیوالي کرکټ ته به اکثره راتلل، یا به ټینس بال کو یا به هارډ بال باندې دوی لوبه کوله. خو دی مې لیده چې اکثره د کرکټ وقفه را به راتلله ده به خپل مونځ کو او تل به له خدای سره و. شاید همدا یې د کامیابۍ ټول رازونه وي. حتی دوی به چې کله کرکټ ته راتلل د کرا پیسې به هم سمې له ده سره نه وي. حضرت الله زازی خو بیخي له صفر نه بلکې ویلی شم چې له منفي صفر څخه د شروع کړې ده او دوی دواړو به یو ځای کله کله کرکټ ته ما ډېر لیدل چې راتلل به. راشد خان بعد د هغې نه خپل کرکټ ته همداسې دوام ورکوي او کرکټ مخته وړي چې په 2012 کې کرکټ همداسې رسمي شروع کړ او مخته روان شو. بعد د هغې نه په 2015 کال کې د زیمبابوې پر خلاف بهترینې لوبې وکړې او ښه پرفارمنس له امله ډېر د نړۍ خلکو په نامه شو. بعد د ښه پرفارمنس نه په IPL لیګ کې هم اخیستل کیږي چې د کرکټ یو د لویترینو لیګونو څخه دی. په هغه لیګ کې په 4 کروڑه هندي کلدارې اخیستل کیږي او له دې څنګ ته نبی عیساخیل هم اخیستل کیږي. خلکو داسې فکر کو چې په راشد خان باندې هسې د بولی کاته جګه شوي او په دومره نه ارزي. خو بعد د هغې نه چې راشد خان ځي IPL ته خپل ټول استعدادونه داسې ثابتوي او سنرایز حیدرآباد ته دا ښیي چې تاسو خپلې پیسې بې ځایه نه دي مصرف کړي او په داسې ځای مو ورکړي چې باید تاسو پرې ورکړی وی. بعد د هغې نه PSL کې هم لوبیږي چې له کوټې ټیم سره و او بعد د هغې نه بیګ باش یو د ښایسته ترینو لیګونو او لوی ترینو لیګونو کې لوبیږي چې په بیګ باش کې ډېر یو جذابه ریکارډ جوړ کړی. په بیګ باش کې د ډېر میسنګ له امله د ده نوم په ویزډن یو کتاب دی چې په دیو کې ثبت شو. ویزډن د کرکټ یو ډېر لوی کتاب دی چې د کرکټ انجیل په غربي نړۍ کې دا پیژندل کیږي او په دې کې یوازینی افغان دی چې د ده نوم ثبتیږي. بعد د هغې نه راشد خان په کمترین عمر کې ICC لخوا نه بهترین او اول بالر حسابیږي. بعد د هغې نه په 2019 کال کې راشد خان د ټولو فارمټونو لوبډل مشر انتخابیږي. 20 ون ډے اینډ ټیسټ کې د ټولو کې لوبډل مشر انتخاب کیږي. خو بعد یو څه وخت نه پرېږدي ځکه چې د ده پرفارمنس لږ راکم شوی. بعد د هغې نه د اصغر افغان دې فارمټ ته راځي او راشد خان لرې کیږي. بعد د هغې نه بیا په 2021 کې راځي او لوبډل مشر انتخاب کیږي او بیا یې پرېږدي. زما په فکر یو د بهترینو کارونو څخه دی ځکه چې راشد باید خپل پرفارمنس ته ادامه ورکړي. تاریخي لوبغاړی دی او همداسې تاریخي باید پاتې شي. د کرکټ نابغه دی، همداسې نابغه باید پاتې شي او خپل تاریخ په زرینو کرښو ولیکي. اوس مهال راشد خان یو د پیسه‌دار ترینو لوبغاړو د افغانستان دی چې په دې وروستي ځل په IPL لیګ کې چې په 2022 کال وروستی کال په 15 کروڑه هندي کلدارې دی واخیستل شو او یو د پیسه‌دار ترینو لوبغاړو د افغانستان حسابیږي. راشد خان او د ده کورنۍ ته د ښه ژوند آرزو لره. خدای دې وکړي چې خپل تاریخ په زرینو کرښو ولیکي او د افغانستان نوم لا نور روښانه کړي.
دا ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او نورو ویډیوګانو لپاره له پښتو یوټیوب سره اوسئ.